شروع کوم په نامه دغه خدای چې د عظمت په دلایلو کې د الله کل شیء قدیر علیم بذات الصدور او هو الذي یصورکم فی الارحام غوندې درانه درانه دلایل شامل دي. ګرانو کتونکو ستاسو پوښتنو ورجاني ساره خونخیل تاسو ګورئ یون ټي وي. دا وخت کتونکو زه د جندول په سیمه کې د ثمرباغ تحصیل په یونین کونسل مایارو کې په جوني کلي کې ناست یم. که زه ووایم چې ډېر محترم خلک ناست دي نو ډېر محترم هم دي، او که خصوصي ورته ووایم نو خصوصي ځکه دي چې د الله په خصوصي نظر دی. محترم په دې دی چې د نورو خلکو سوچ کوي، او خصوصي په دې دی چې د الله په خصوصي نظر دی. زما خواته زما ډېر ګران محترم رور عبدالرازق جان ناست دی. اول به دې سره خبرې کوو، بیا به د هغې نه پس حیات محمد لاله راځو. عبدالرازق جان جوړ په خیر، د یون ټي وي په شیشه درته هرکلی. مهرباني. عبدالرازق جان دا راته ووایه خپله څه معذوري دې د لامل یې څه وجې نه معذوره شوې؟ دا خو زه څه ونې ته ختلی وم، نو د هغه ونې نه زه را پرېوتی یم، ما ته لکه دا سپاینل کارټ انجري شوې ده. څونه وخت کې؟ تقریبا 9 سال وشور دی. په دې 9 کاله کې د تاسو سره بار چا مرسته کړې ده؟ یاره نه، داسې لکه زمونږ په دې علاقه کې داسې ډېر معذوره کسان شته دی، خو نن سبا د حکومت نه طرف نه هم موږ ته څه سپورټ نه دی میلاو. ټیک ده، او نه داسې څه تنظیم یا فاونډیشن شته چې هغه موږ له یا څه ویلچیر راکلی یا یو معذور ته ټوک ورکلی، نو داسې سپورټ موږ ته نه دی میلاو شوی. نن د چم ګاونډ د هلکانو نه موږ دا واورېدل چې عبدالرازق جان واقع دی چې په خپله خو معذوره دی، خو نورو معذورانو له لاس ورکوي، د هغو ملاتړ کوي، هغو له سپورټ ورکوي. دا ډېره ګرانه خبره نه ده؟ نو دا خو لکه چې انسان په یو مسله کې ګیر شي نو هغه ته یو احساس وشي که نه. نو ما ته پخپله سپاینل کارټ انجري شوې ده، او سپاینل کارټ انجري داسې یو شی دی چې د څه علاج نشته نن سبا. نو ما ته ډېر زیات احساس هم دی، او زما دا کوشش هم دی، د خواهش هم دی چې یاره زه د داسې بایګانو کوم چې معذوره دي، بېوسه دي، د دې خدمت وکړم، او کوم انشاءالله لګیا یم، خپل وس کوم، منډې تړلی وامه، نو چې د دې خلکو خدمت کېږي نو زما زړه خوشحالېږي. ستا جذبې ته ډېر ډېر سلام چې په دې کرسۍ ته ناست یې، نو ته ځان له پسې تسلي ورکړې نورو له. اصل شی چې دی دا همت دی. نو داسې ډېر کسان چې هغه ته سپاینل کارټ انجري وشي نو مایوسه یې ډېر زیات، نو ورځو موږ ته هغو ته وینا کوو چې یاره ته به همت نه بیلي، انشاءالله ته هر څه شی کولی، تعلیم شی کولی، روزګار شی کولی. عبدالرازق جان لنډ راته دا ووایه چې کوم سوچ چې ستا دی چې زه ځان له کار څنګه یم، خو د دې نورو معذورو سره مرسته کول غواړم، دې دپاره ستا څه پراپر تنظیم شته یا د تنظیم اراده شته؟ یاره داسې څه تنظیم خو نشته فلحال، او د تنظیم اراده مې شته. که سپورټ درته میلاویږي نو آیا تنظیم به وچلولی شي، جوړ به کې او وبه چلی؟ او انشاءالله وبکو تنظیم. داسې اکټیویټي کسان زما سره شته دی چې هغه هم د دې خلکو خدمت کول غواړي، خو د چونکې د تنظیم او د سپورټ ضرورت دی، نو انشاءالله چې موږ ته سپورټ میلاو شي، او څومره زموږ په دې چاپیرچل کې داسې سپیشل کسانی موږ ګرځو، نو انشاءالله چې هغې ته څه ضرورت و انشاءالله هغه به ورته موږ پوره کوو. دې دوه پیغامه راله راکړه، یو د خپلو معذورو وروڼو دپاره، بل د هغه خلکو نه چې هغه د سیمې مخور خلک دي، استطاعت لري، مال دولت لري. سپیشل پرسن چې کوم ډیسیبل دي نو هغو ته زما دا میسج دی چې یاره تاسو پرېوځئ مه، ټیک ته، تاسو هر کار شی کولی، ستاسو مازغه ټیک دي، آیا که تاسو څه ضایع شوي نو د هغه په بدله کې به الله تعالی تاسو له بل څه داسې دغه درکړي، او انشاءالله همت کوئ. انسان اله پرېوځي چې ځان ته پرېوتی ووایي، نو همت نه دی او حوصله، دا ډېر غټ دغه دی چې انسان کې حوصله وي نو هغه هر کار شي کولی. عبدالرازق جان زما په دې یو خبره کې 2 سواله وو. د سیمې استطاعت لرونکو خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ چې مخور خلک دي، مال متا لري؟ هغو ته خو به زه دا پیغام ورکړم چې یاره ستاسو په چاپیرچر کې ګاونډ کې څومره چې معذوره دي، بېوسه دي، نو چې د هغې سره تاسو مدد وکئ. نو که یو انټوک ولوالی یا یو ویلچیر هغې لوالی، نو دا به ځکه چې یو معذوره وي او هغه نشي ګرځېدی، نو ویلچیر والی نو دا د هغې خپې جوړېږي، نو دغه پیغام هغو ته ورکوم. دا ویلچیر دی څنګه راوړو؟ اراده وه که استطاعت و که اخلاص و؟ زمونږ د حیات محمد چې کوم دی نو د ده ته د ویلچیر ضرورت و، د ده نه خپه کټ شوې ده، نو ما وقار بایي ته ووایو، نو هغه ما ته وویل چې انشاءالله به تا ته ډونیټ کړم، نو هغه بس نن چې کوم دی حیات محمد موږ راوغوستو او دغه ویلچیر هم هغې ته حواله کړو،
نو ډیره مننه د وقار بای کوم او شکریه ده. لالا ستا د مزدورۍ څونه وخت شو تا ته څه پنځه شپږ میاشتې زما د مزدورۍ وشوې دي، نه مخکې زما د پالج مسله وه، دی نه مخکې پالج هم والی وم، نو د هغه د وجې نه د عرق دغه شوی و، بیا علاج وکړو خو هغه اپریشن یې ناکام شولې، اپریشن یې ناکام شولې او اخر عقوبت یې انجام دا و چې بس اخپه پکې کټ شوله. ښه دا راته ووایې لالا چې شپږ میاشتې یا اووه میاشتې کومه بیماري چې تاسو وکړه، ناروغي چې تاسو وکړه، په دې کې در سره چا څه مرسته کړې ده؟ هېڅ مرسته نشته، بس د الله سره ده، د ګټې وټې روزګار څه صله هېڅ څه نشته دی، ګټې رزق لارم د کوم د الله د طرفه ده، الله ظاهري څه روزګار څه ذریعه نشته؟ د مزدورۍ نه چې انسان کنډم شي نو مخې ته گاړی بیا نه چلیږي، نو مطلب دا دی اوس موږ په الحال موجودات څه غټ روزګار او غټ دغم په لاس نه دي، ګنې نور شکر الحمدلله بس گزاره کېدل هغه وخت متعلق، اوس خو معذوره شو، نو مطلب دا دی د بچو کم دغه مستقبلي د سکولونو دغه ډېر نو هغه خامخا کمې پیسې راشي. دا راته ووایې خواهشات د انسان په دنیا کې نه پوره کېږي، ضروریات پوره کېږي، ضرورت ستاسو نن یو پوره شو، په دې اړه باندې راته لږ ووایې څه احساسات هم څه دي؟ بس احساسات دا دي چې دا چا دا کار کړی دی او موږ ته دا سیکل د عبدالرزاق په دغه باندې رابطه باندې موږ ته دا ویکچر دا سیکل میلاو شو، اساني شوه جي، اساني شوه جي، یو ځای ته ځې راځې تګ راتګ تکلیف مکلیف هغه زیات دغه ختم شو، بس ډېره اساني شوله. تشکر، مننه مشره. څنګه چې تاسو وکتل کتونکو په ځمکې والا چې څوک رحم کوي اسمان والا په هغو پخپله رحم کوي. نن د مرستې په ځای تاسو د مرستې دپاره عبرت والئ. یو معذوره سړی چې هغه د خلکو سره مرسته شي کولی او یو روغ سړی نه شي کولی، نو خلک څه وایي د بېغیرته زوی نه نره لور ښایي. څوک هم چې استطاعت لرئ او مال متا لرئ نو هېڅ هم چې نه شي کولی، د دې خلکو سره مرسته دا په هر کلي په هره کوڅه کې شته، چې لرې نشي کولی د خپل کور کلي د خلکو سره مرسته وکړي. باقي د عبدالرزاق ورور جذبې تاسو ولیدې، غواړي چې د خپلو ټولو مزدورانو سره مرسته وکړي، هغې له یو ښه حوصله ورکړي. د هغې دغه پیغام هم تاسو واورېد د مزدورانو دپاره چې انسان تر هغې بیکاره شوی نه وي چې څو پورې هغه څملاستلی نه وي، ځان یې پرېستلی نه وي، چې کله دا ځان ته پریوتې ووایي نو دا بیکاره شي. نو په دغې باندې ټولو مزدورانو له تسلیم ورکړه، مننې کوم. هم په دې سره زه جاني ساره خونخیل له خپل کیمرمین عدنان ساحل سره ستاسو نه غواړم اجازت. الله پامان.